د علماو سره واټن متاسفانه میډیا پکې غټ رول لوبولی دی. څه شی میډیا وکړل چې د عالم کلمه غیر استفاده کړه چې په هر چاته عالم وویلي، د هر چاته ملا وویلي. ملا لنډه ملا و هغه باندې دا کارو شو خپورې کو چې یو کس غلط کارو کو ملا دا کار کړی دی. عالم او ملا کې ځمکه او اسمان فرق دی. یعنی د ټولنې ډیر قشونه کې غلط کار کوي دومره نه ټرندیږي لکه مثلا مولای. اوس سړک کې ته انجینری سړکونه دی وګوره سره کم دي، انجینران چا تمتونه بوله کړو نه کېو ورو ماشومان فلج شول د قانون د وجنه چا په تمتونه ولګ ډاکټر باندې څوک را پاسل دا ډاکټران دسی دا ډاکټر نه و یو ډاکټر خراب دی. لږ مخکې مې نوروز خې پوسټ کته یو 10 کلن ځوان د یو ډاکټر له امله نن ماښام وفات شو. نو اوس څوک پاسه چې ټول ډاکټران خراب دي، ټول ډاکټران خراب. زمونږ سیاستمدارانو ګور افغانستان زمونږ کوم حال تر رسولی دی. څوک چې په نوم د سیاست یا تقریبا هغوی ته وایي، لیکن بیا هم هغه کوم چې پالیسي میکران دی بل دي څوک وایي همیشه ګوتې نیسي زه ښه سړی یم پلان کې به زه یم دلته باید عدالت وشي. دویم مسؤلیت په هر یو روابط کې دو جانبین ملامت دي. وایي چې شمال دی ور نه خوځېږي، یا به څوک خوځي یا به شمالي. علما په دې ملامت دي چې هغوی د ځوانانو د احوال نه خبر نه دي. بله ځوان نن سبا اوښ نه پیژني، هغه لامبرګیني بوګاټي دا پیژني. او ته مثالو کې اوښ ورکې ته باید ځان اپډیټ کې د ځوانانو په ژبه باندې د هغوی لباس تا چنډیوال هغه نوی لباس دی اغوستی دی بل څه دي کړي دي هغه باید تاسو کې تا سره ځوان یو ځای وګوري جامې سره ځان برابر کړي. دا د علماو موضوعات مثال درکم. په 8 مارچ د پاکستان کې د دوه مشهور علماو مذاکره وه چې امین بلجار شته او که نشته دی، په دې باندې جنګو کتابونه و بحثونه و جنجالونه و. او په 8 مارچ په کراچۍ اسلام آباد او لاهور کې ښځو مظاهره کړې وه چې موږ به د بل سره واده وکړو. متوجه یې که نه؟ اولویتونه دوی معلوم نه دي، ټول فضیلتونه بحثونه دي. او ملا اوس مازل وایي موږ به د خوراکونه باید موږ د دین کار کوو. دا چې شروع دغه لیکن د عوام مشکل دا دی چې دوی د دین مسایل ملا ته پرېښي دي. دین په شخصیتونو په اشخاص دین شخصیت تړلی دی، دین ورو چا پس تړلی دی. زما په نظر باندې هر مسلمان باید وکولی شي چې جنازې مونځ ورکړي، جمعې مونځ ورکړي، اختر مونځ ورکړي، جماعت ورکړي. په مالیزیا کې، په سنګاپور کې، په انډونیزیا کې، په ډېرو ملکونو کې امام نشته دی. په ډېرو مساجدو کې امام نشته دی. هر سړی چې مخکې شو دا امام دی ورو ورشئ. مسلمان باید هم نشي. یعنی تاسو وګورئ په الاټیانو کې په بلډینګونو کې یو ځای کې امام نشته. ته څو پرې یو هغوی د سورا وایي یو مسجد دی، سورا یعنې وړوکی مسجد هغه کې امام نشته دی. نن موږ انډیواله هر ځای کې چې امام نه وي هغه خاص امام نه وي 50 کسان یوازې لمونځونه کوي. زه خپل کلي تللی وم څوک نه و چې نکاح تړلې وه. نو دغه شیان باید موږ دغه قرض باید موږ ورنه کړو ملا ته. یعنی سورې فلق سورې ناس خپل رقیه خپل اوزان دمول یا بل دا باید ته ملا پسې ونه ګرځې. دا باید ته خپله وکړې. لیکن دا موږ پرېښې دا زموږ اشتباه ده. اول یې د قرآن اقرا باسم ربک الذي خلق موږ وایو لا اقرا او پام کو چې د ګناه چې ولولم. نو دا دو جانبین علماو دا متاسفانه چې کمبوتی دی د عوامو کمبوتی دی. دا دین مسؤلیت دی دا د دین په ملانو غاړه کې اچولی دی. تاسو پوه شو دین هم پوه شه. تاسو چې هر څه موږ یې دا قبلو بدون شکه په هر څه وایي. که ته ډاکټر ته ځې هغه تاته ورو ته زهر ګولۍ هوتې خورې لږې لولې. نو که دین کې یو دوه کسان راځي هغه د دین هغه نمایندګي صحیح نه کوي ته خو په ځان مه تطبیق کوه، ته په خبره مه منه. بیا ته ولې وایې چې دا وګوره دین داسې دی. دا شیطاني حرکتونه چې دا باید هېڅکله څوک ونه کړي. او اخي په شخصیتي لحاظ باندې یعنی ځینې شیان موږ له بده مرغه ډېر لوړوو. یعنی مثلا پورته ږدو او ورته وایو بس چې ته هر څه وایې یا صحیح دا غلطه ده. یعنی موږ تر ډېره پورې باید هر څه په خپل منځ کې واوسېږو. بالکل از مسلمان ټول خبره ختمه. ځکه دا یو غټ مشکل دی چې موږ ډېر زیات شخصیت پرست یو او هغه شخصیت چې هر څه کوي بیا هغه موږ ته دغه ادرس نه پېژنو. نه ورو هغه مې انسان دی ته مې انسان یې په موضوع کې هغه پوهېږي موضوع کې ته ښه پوهېږي. شیخ احمد دیدات هم وایي که نه وایي که چېرته زه تېروتنه کوم دا زما تېروتنه ده، د اسلام تېروتنه نه ده. هغه هم انسانان دي بدون هغه انسانان دي.